بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې مرګرو تقریرونه بیانونه وکړو نو زمونږ هم دغه موقف دی چې انشاءالله د مظلوم سره به برپور ولاړ یو. خو زه صرف د کاټلنګ تحصیل خلکو ته دا پیغام ورکوم چې په خپله خبره کلک ودرېږئ او هر ځای کې په هر لیول باندې په هر ټکسونو معاملو کې په هر دغه باندې څومره پورې تحصیل کاټلنګ دی نو موږ ډېر بې حسه غونته یو، ځکه چې په نور پوره خیبر پښتونخوا کې ګوره ټکسونه نشته، صرف په کاټلنګ تحصیل باندې دي. نو په تحصیل کاټلنګ والا دا درخواست کوم چې برپور ودرېږئ او ځان کې حس پیدا کړئ او موږ به تاسو سره برپور ولاړ یو انشاءالله. خپل موقف بیا مه پرېږدئ. والسلام. ګرانو کتونکو، د کاټلنګ کې یو زنانه د ډاکټرانو د لاپرواهۍ د وجې وفات شوې ده. هغې کې دا پریس کانفرنس شروع دی. تاسو به وینئ چې د ډېری یو زنانه د ډاکټرانو د غفلت له لاسې یو پېره بیا د کاټلنګ نااهل او په کاټلنګ کې چې کوم سیسټم روان دی هغې باندې تر اوسه پورې غوږ نه ګرئ. تاسو به وینئ چې د کاټلنګ پریس کلب مخې ته جوک در جوک خلک ولاړ دي د هاسپټل خلاف، چې په کوم کې د اکسیډنټ کې یو زنانه لاس مات شي او د لاس کې د اپریشن کې د هغې انستیزیا نشه ورته سوا شوې وه، هغه زنانه وفات شوې ده. د هغې ورثات چې دي هغوی نن دلته احتجاج کوي او یو پېره بیا په کاټلنګ کې عطایان یا د عطایي د لاسه دا مسله جوړه شوې ده او تاسو به په سکرین باندې وینئ چې د پوره علاقې خلک دلته جمع شوي دي. د لاس په اپریشن کې د دوی نه زنانه وفات شوې ده، انستیزیا یې ورته سیوا لګولې ده یا څه نور غفلت دی، دا خو به اوس په انکوایرۍ کې پته لګي. خو دې ځلې عوام سره په احتجاج دي. د اتوار په ورځ باندې دوی د کاټلنګ بازار د روډ بندولو هم اواز کړی دی، تاسو به اورېدلي وي. د انجمن تاجران د اړخه چې دا کوم پریس کانفرنس شو څه ویل غواړئ؟ مونږ په دې باندې د کاټلنګ پریس والا ډېره شکریا ادا کوو چې دا یو داسې مرګري دي چې دوی زموږ د اواز او کومای بالنګ ته دا کوم هاسپټل دی؟ خلک لایو ویډیو تاسو خلک ګوري. کوم هاسپټل دی دا؟ الحسین هاسپټل دی. او دا په کوم ډاکټر باندې دا نیوکه کیږي چې را دې پنځرګي کې زموږ د پیشنټ یې خپل هاسپټل ته مدعو کړو؟ دا ډاکټر زه پوره ماته معلومات نشته دی چې دا ډاکټر څوک و، خو دا سویم کیش دا ولې کېږي، دا اخر څه مسله؟ نو بیا به تاسو سبا په دې کې بیا سره سبا جرګه مار به کې را دې روغ وکي او بیا باندې دغه خو عالمیه ده، دغه خو هغه مسله ده چې لکه ډېر کیسونه چې وشو بیا به کې چې درنه نه سي راغی نه کچکول راغی نه پکې بچکول بیا څوک هم د سره نه مسله هم دغه ډېر وانه کړله دغه جرګه مار او دا چې انصاف کېدلې خو چې زمونږ د حکومت راغلی دی د انصاف په ناره او مونږ وایو چې دا انصاف دی وکړي شي او دلته په لنډه کوم وفاقي وزیر چې به اواز اوچته او دا اسمبلی په پلور بیبل کې وي چې یاره یو قتل وشي او دا قاتل معلوم نه خلک پوښتنه کوي چې زنانه څنګه وفات شوې ده. دا زنانه څنګه وفات شوې؟ خلک پوښتنه کوي زنانه دا وفات شوې چې هغه وړوکي غوندې کې اپریشن و، لاس یې مات شوی و، راغله او د لاس په اپریشن کې هغه هغوی کور ته دغه شانتې وړله چې هغه وفات شوی و. د اتوار په ورځ باندې دوی د کال وکړو چې یاره د اتوار په ورځ به مونږ کاټلنګ بازار بندو. آیا دې کې به سره تاسو د انجمن تاجران شټر ډاون یا څه قسم داسې کوي؟ مونږ ګوره جي دا تنظیم چې دی نو دا مونږ دې دپاره جوړ کړی دی چې دا به مونږ به دا چې څوک ناحقه کوي د هغوی به مونږ لاسنیولی کوو او د حق دپاره به اواز اوچتو او دا اواز چې دی نو دا به یوازې زموږ د تاجر برادرۍ د دغه لپاره نه دی، دا باقاعده د دې علاقې دپاره مونږ اوچت کړی دی، مخکې مو اوچت کړی دی، اوس یې اوچتو بیا هم یې اوچتو. کله ظلم کېږي نو ظلم خلاف به مونږ راوځو او یو موټی کېږو به او باقاعده د ظالم خلاف به دا په هر ځای کې دا اواز زموږ رسي. دا یوازې زموږ د تحصیل کاټلنګ پورې نه وي، زموږ باقاعده تنظیم چې دی ماشاءالله دا مرکز پورې دغه دی او موږ باقاعده په دې کې خپل مرکزي مشران انوالو. ډېره مننه چې تاسو د انجمن تاجران
مشر خبرې واورېدلې. یو پېره بیا زه خپلو کتونکو ته دا وایم چې په کارټلنګ کې د یو زنانه د لاس اپریشن و، په لاس اپریشن کې هغه زنانه ایکسپایر شوې ده. د هغې ورسو نن په ګڼ شمېر کې کارټلنګ پریس کلب کې یو خپل پریس کانفرنس وکړو او د په سرکار باندې نیوکې وکړلې، په ډي سي نیوکې وکړلې چې دلته د اسسټنټ کمشنر مستقل طور باندې تعین شي چې موږ هغوی ته خپلې مسلې هم بیانو. د دې نه علاوه د اتوار په ورځ باندې په ګڼ شمېر کې دوی د کارټلنګ بازار د بندولو هم غږ اوچت کړی دی. تاسو به هغه اورېدلي وي. زه ظهور خان اجازت غواړم. د الله په امان.